بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. د ورډ پروګرام مینوګانې یا ټبونه تقریبا مکمل خلاص شوي دي. پرون ورځ موږ تر پراپرټیز پورې خبرې وکړې او مکرو باندې هم موږ بحث وکړو چې څنګه کولی شو موږ یو مکرو جوړ کړو تر څو یو فارمټ پکې ریکارډ کړو. که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې تاسو کولی شئ ماته په ورډ پروګرام کې یا په مکرو کې یو ماشین حساب جوړ کړئ، یو کالکولیټر جوړ کړئ، نو نن په همدې باندې تاسو سره خبرې کوم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل ځان دپاره یو ماشین حساب جوړ کړئ، که هغه په ډاکومنټ کې اوسي په دیزي کې او که هغه ډایرکټ په مکرو کې اوسي. دغه کمانډونه چې تاسو ګورئ دا فایل کې سیو، نیو، اوپن، دا ټول د دې هر یو کمانډ تر شا باندې کوډینګ شوی دی. مونږ ته د تصویر په شکل ښودلی چې زه کله په دې اوپن کلیک کوم فایل ماته خلاصوي، کله په نیو کلیک کوم نیو ډاکومنټ خلاصوي. که چیرې تاسو داسې وغواړئ چې ځان دپاره داسې وړکی منظم غوندې شی جوړ کړئ، یو پروجیکټ غوندې جوړ کړئ چې ته په یو بټن باندې کلیک کړي، جمع ووایې، عدد جمع کړي خپل منځ کې، که وایي چې دا تفریق کا تقسیم کا، نو د عدد خپل منځ کې ضرب جمع تفریق تقسیم شي. دا کار څنګه کولی شي؟ دا په دوه طریقو زه تاسو ته کوم. یو دا چې داخل د مکرو کې دا څنګه کولی شي، او بل په خپل د ورډ پروګرام کې څنګه کولی شي لکه ریل کالکولیټر غوندې تاسو ته استفاده وکړئ. ګورئ دا کالکولیټر چې تاسو ګورئ ورډ پروګرام کې هغه وینډوز کې چې موږ سره دی، دا هم ټول کوډینګ دی، سافټویر ته جوړ کړی. مثلا زه ورته وایم چې 15 واخله ضرب که په 15 کې مساوي څو کېږي، ماته وایي 25. دا کوډینګ شوی دی دې شاته. نو دا کار مونږ څنګه کولی شو ورډ پروګرام کې داسې یو ساده غوندې کالکولیټر ځان ته جوړ کړو. یو خو زه راځم دلته مکرو ته راځم، ویو مکرو ته راځم. ویو مکرو ته چې راغلی مخکې نه جوړ کړي، دا ډیلیټ کوم. راځم دلته یو مکرو جوړوم، د چا په نامه باندې د کالکولیټر په نامه باندې یو مکرو جوړوم. صحیح ده؟ او دا کریټ باندې زه کلیک کوم. دا کوډینګ یې ختموم او څه چل کوم، دلته مخکې نه چا دا فارم جوړ کړی، دا فارم زه ټول ډیلیټ کوم. یو بل فارم جوړوم، دا لرې کوم بیخي مکمل. دا ختموم که تشویش مو کوئ تاسو، دا دې راغی، دا مخکې نه چا جوړ کړی دی. دا هم ریموټ تاسو لږ حوصله وکړئ ښه، چې دا مخکې چا جوړ کړي دی دا ټول ختم کړم. نو راځم مکرو ته، ویو مکرو ته راځم. دلته زه خپل ځان نه یو مکرو جوړوم، د چیش په نامه باندې ورته د کالکولیټر په نامه باندې زه یو مکرو جوړوم او هغه نه وروسته کریټ باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په کریټ کلیک کړئ دغسې یو صفحه راځي، دا صفحه به بنده کړئ. دا صفحه هم چې بنده کړه، دغه پراپرټیز چې ګورئ دلته به څه چلو کوئ، دې ځای کې داسې هم کولی شئ چې انزرټ ته راشئ، یو یوزر فارم واخلئ، د دې پراپرټیز نه هم کولی شئ. زه دلته راغلم، زه ورته یو فارم ماته پکار دی، دا یو فارم موږ ته راغی. ګور دا کوډینګ ډېر مشکله مرحله ده. ګور دا وروسته تاسو چې کله کمپیوټر ساینس وایي یو مضمون د پروګرامینګ په نامه باندې یا ویژوال بیسیک یا سی پلس پلس په نامه باندې تاسو وایي، خو زه غواړم چې تاسو دا وښیم چې څنګه تاسو دا په ورډ پروګرام کې کولی شئ. صحیح شوه؟ دا یو فارم دی دلته راغی. زه اوس دې فارم کې څه کوم، یو ماشین حساب ځان ته جوړوم. دا څنګه کېږي؟ دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ټول باکس. زه راځم ویو ته راځم، دې ځای کې زه ورته وایم چې ماته ټول باکس راوړه. دا ټول باکس چې ګورئ د دغه ټول باکس په واسطه باندې یا په کومک باندې موږ کولی شو دلته بټنې جوړې کړو، ټیکس باکس جوړ کړو. نو ماشین حساب څنګه جوړوم؟ زه ورته وایم چې یوه خانه جوړوم د یا اول عدد دپاره، بله خانه جوړوم د دویم عدد دپاره، بل خانه جوړوم د نتیجې دپاره. چې کله زه دلته یو بټن د هغه باندې کلیک وکړم، د عدد جمع شي دواړه په درېیمه خانه کې ماته وښیي. په جمع باندې تفریق باندې چې کلیک کړم، عدد یو د بل څخه تفریق شي، نتیجه یې ماته وښیي. نو دغسې یو سیستم جوړوم. دې دپاره زه څه کوم، دلته وګورئ تاسو ما سره اول یو ټکس باکس دی، دې ته ټکس باکس وایي. دا مې واغستو، دلته مې یو ټکس باکس دغسې رسم کړو. صحیح شوه؟ یو ټکس باکس دا شو. په دې خاطر باندې که زه اوس بیا بل ټکس باکس جوړوم، بیا کېدای شي هغه اندازه زیات و کمه شي، همدا کاپي کوم. په دې مې کلیک وکړ، کنټرول سی کاپي مې ورته ویلې، بیا مې لاندې کنټرول وي، دوه ټکس باکس مې کاپي کړو. تاسو ګورئ هماغه ټکس باکس ماته څه شو، کاپي شو. دا خو مې جوړ کړو. د نه وروسته زه څه چل کوم، دا لږ زر اخلم، دغلته نږدې کوم، دې ته راوړم دغسې، او دغه نه وروسته دلته لیبل ورکوم. لیبل معنا نوم ورته ورکوم. راځم دې باندې مې کلیک وکړو، دې ځای نه لیبل استعمالولی شي. تاسو دا ګورئ دلته راغلم،
لیبل د نوم لیکلو په خاطر باندې دلته تاسو هم دونه انتخاب کوئ دې ته نوم ورکوم انټر کلیک وکړئ انټر کلیک هم چې پې وکړئ یا انټر کلیک کوئ هغه رینیم کېږي دلته نوم ورکوم ویلیو 1 یا فرست ویلیو یا سیکنډ ویلیو یا داسې لیکم ګوره فرست ویلیو اول عدد همدغه مې کاپي کو د اندازې ورته لږ داسې کموم دا مې داسې لاندې راوستو دونه مې وړه کړی دلته مې راوستو همدا مې کاپي کو کنټرول سی کنټرول وی پیسټ مې کو دلته مې راوستو بل مې پیسټ کو دلته مې راوستو دې ته نوم ورکوم چې شی سیکنډ ویلیو صحیح شوه او دې بل ته نوم ورکوم چې شی ریزلټ نتیجه ریزلټ په نام باندې دا لیکل تاسو کولی شئ د پراپرټیز د طریق نه مثلا دې خوا اخوا نږدې ښي طرف ته چپ طرف ته هم راوړئ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز انتخاب کړئ دلته پراپرټیز مونږ ته خلاصیږي صحیح شوه نو دا فونټ څه رقم غواړئ زه ورته دا فونټ زه بدلوم صحیح شو په دې فونټ باندې مې کلیک وکړو دلته راځم ورته دا فونټ غواړم څه رقم اوسي ګورئ فونټ چې مې انتخاب کړو ورته دا بولډ اوسي او اندازه څومره اوسي 12 اوسي اوکې مې کلیک وسو ګورئ بولډ شو اندازه څومره شوه 12 شو که چیرې تاسو غواړئ چې دا لیکل مثلا لږ زره سنټر ته راوړئ صحیح د دې ځینې هم دا کار کولی شي دلته تاسو څه ګورئ ټیکس الاین کې دلته راغلم په دې مې کلیک وکړم چې دغه فارمټ ته انتخاب کړئ ګور سنټر ته راغلی وینئ دا چې انتخاب کې رایټ ته راځي زما په خیال باندې دا چې انتخاب کې لیفټ ته راځي او دا چې انتخاب کې سنټر ته ما ته سنټر کې پکار دي صحیح شوه فرست ویلیو سیکنډ ویلیو دا چون لیکلو اندازه غټه ده نو ځکه نه معلومیږي دا ټیکس باکس لږ زره غټوم داسې ورته داسې غټوم چې لږ زره صحیح معلوم شي موږ ته دا سیکنډ ویلیو او دا فرست ویلیو شو ما سره او په همدې شکل دی چې شو ریزلټ یا نتیجه یې شوه دا دی په دی اوس زه څه چل کوم دې ته نوم ورکوم دې ته نوم ورکوم دې ته نوم ورکوم چې کله تاسو پروګرامینګ کوئ یا کوډینګ کوئ هر یو آبجیکټ هر یو شی باید په کوډینګ یو نوم ولري صحیح ده چې په دې کلیک کوم د ده نوم چیرې ټیکس باکس 1 دی زه څه کوم دې ته اسانه نوم ورکوم دې ته نوم ورکوم ورته د دې نوم دی ا هر یو نوم چې ورکې دې باندې کلیک کوم د دې نوم ټیکس باکس 3 دی که نه دې ته بي نوم ورکوم او دې ته څه نوم ورکوم دې باندې کلیک کوم د دې نوم سی دی لکه چې اسانه شي کار زما بل څه چل کوم راځم څو دنې بټنې نورې جوړوم دا ګوره دا چې ګورې ما سره کمانډ بټن دی یوه بټنه مې دلته جوړه کړه همدغه بټنه مې کاپي کړه بیا مې پیسټ کړه ګورې دلته مې راوستله بل بیا مې دا دواړه واغستلې کاپي پیسټ مې کلیک کړې دا مې دلته راوستلې چې څلور بټنې شي یوه جمع ضرب تفریق او تقسیم دپاره یوه بټنه دلته ما ته بله پکار ده چې په هغه باندې کلیک کوم دا عادات لرې کړي ځینه دلته مې دا کاپي کو بیرته مې پیسټ کو دا مې دلته راوستله صحیح شوه دې ته مې راوستله دقلته دا ستاسو پورې ارتباط لري چې دا ښکته وړئ پورته وړئ هېڅ فرق نه کوي دې ته زه کلیک کوم صرف یو کلیک کوم چې دا نوم یې بدل کړم ورته دې ته نوم ورکوم چې پلس آپریشن یعنې د جمع عملیه دې ته نوم ورکوم کلیک مې وکړو زه ورته یم چې سبټرکټ څه ته ویل کېږي تفریق عملیه صحیح شوه دې ته نوم ورکوم کلیک مې پرې وکړو څه نوم ورته ورکوم دې ته نوم ورکوم ډیوایډ آپریشن دې ته نوم ورکوم ډبل کلیک به نه کوئ یو کلیک به کوئ ښه چې دا رینیم شي ګوره دې ته نوم ورکوم ورته ملټیپلای آپریشن صحیح شو سپیلنګ کې فرق اشتباه مې فرق نه کوي او دې ته نوم ورکوم هیڅ فرق نه کوي چې هر شی لیکي دا صرف دې دپاره چې تا ته معلومات وشي اصلي نوم یې بل ځای کې دی هغه هم بدل کړی نه دی ګوره هغه بل د پراپرټیز دې ځای نه بدلېږي هغه ګوره د دې نوم دې ځای نه بدلېږي دا صرف کیپشن دی دغه بټنې په سر باندې څه نوم ورته ورکړې دې ته نوم ورکوم ورته یم چې کلیر آل چې په دې کلیک کوم دا ټول شیان ختم کړي دا لیکل دې ځای کې دا نوم ختم شي زه اوس غواړم کمپیوټر ته وایم چې وروره کله چې په دې کلیک وکړم دا پلس کې چې دی فکر کوم یو ای پاتې ده نه پوهېږم چې پلس داسې لیکل کېږي هغسې فرق نه کوي ورته یم چې په دې کلیک وکړم دغه عدد دا عدد جمع شي دې کې ماته وښیي په دې کلیک وکړم د دې اول عدد نه دویم عدد منفي کړي او نتیجه دې ځای کې ماته وښیي نو څه کوم دې بټن باندې باید ته کوډ کړې دې ته هدایت ورکړه چې دا څه شی وکړي هدایت څنګه ورکول کېږي په دې به ډبل کلیک وکړي ډبل کلیک چې وکړه داسې یو صفحه خلاصېږي صحیح شوه زه ورته یم ته به داسې چل وکړي چې کله په دې بټن باندې کلیک کوم په دې بټن باندې وبخي مکرو ته لاړم ویو مکرو همدا مې ایډیټ باندې کلیک کو دلته مې لرې کو دا مې لرې کو دا فارم ته ورته یم چې په تا کلیک کوم د دې نوم څه شی دی سی ده که نه نو ورته یم سی ډاټ ویلیو سی خانه کې چې کوم عادات راځي ویلیو راځي هغه څه شی وکړه A ډاټ ویلیو واخله جمع که د B ډاټ ویلیو سره
د دې عادات واخله جمع که د دې سره صحیح شوه. نو دې دپاره راځم ډبل کلیک کوم په دې باندې راځم ورته یم چې کله مې په تا کلیک وکړه ته به څه چل کوې سی نقطه ویلیو یعنې سی خانه کې چې کوم عادات راځي هغه باید څه شی اوسي هغه باید مساوي شي د چا سره مساوي شي مساوي شي د عاداتو سره کوم عاداتو سره ا ډاټ ویلیو دا واخله او جمع که ورسره څه شی جمع که ویلیو د څه شي بی ډاټ ویلیو ګوره د دویمې خانې عادات دا واخله جمع که د اولې خانې عاداتو سره او ویښې ماته چیش کې په سی کې راته ډېر ساده په همدې شکل دا مې بند کړو راغلم په دې مې کلیک وکړو چې کله په دې باندې کلیک کوم ورته ماته څه چل وکړه سی ډاټ ویلیو کې ماته وښیه څه شی وښیه د ا ډاټ ویلیو څه شی ا ډاټ ویلیو دې نه واخله منفي که ویل آف بی ډاټ ویلیو دا ته منفي که بس ډېر ساده وبښې دا لیکل موږ لاندې وکړو دا به دلته نه اوسي دا دې ځینه کټ کړئ ګوره دا چې کټ کړو دا بند که په دې ډبل کلیک وکړه چې دا کم ځای دی دا دغه ځای دی غلط ځای کې کوډ به نه کوئ ګوره ښه دا د هغه بټن نوم دی ګوره کمانډ بټن څو ده ټو ده دا کم څنګه پوهېږي چې دا ټو ده په دې کلیک دا کومه بټنه ده کمانډ بټن ټو دی خو ته راشه نوم یې دا دی نو په همدې شکل په دې کلیک کوم د دې ځای دا دی ورته یم چې څه چل وکړه سی ډاټ ویلیو کې واخله راوړه چی شی راوړه ویل آف ا ډاټ ویلیو صحیح شوه ملټیپلای چی شی و ډیوایډ و تقسیم یې که په ویل آف چی شی بی ډاټ ویلیو دا ټول پروګرامینګ دغه شکل باندې کېږي دا کوډینګ نه دی کمپیوټر ته چې ته هدایت ورکړې په دغه شکل باندې کېږي دې ځینې به نه بندوي دا لاندې وینډو بند دی په دې مې کلیک وکړو زه ورته څه چل وکړه سی ډاټ ویلیو کې راوړه چی شی راوړه ویل آف ا ډاټ ویلیو صحیح شوه ضرب ویل آف چی بی ډاټ ویلیو دا واخله یو بل سره ضرب که نتیجه هلته ماته وښیه او بل چی شی وکړه ورته چې په دې باندې کلیک وکړم دا خانه دې پاکه شي دا خانه دې پاکه شي دا دې پاکه شي ځکه چې غواړم نور عادت پکې ولیکم په دې مې کلیک وکړو په دې مې چې کلیک وکړو زه ورته څه چل وکړه چې کله مې په دې کلیک وکړو ته به څه چل وکړې ا ډاټ ویلیو اوله خانه نه ده اوله خانه به واخلې مساوي به کې چی سره خالی دا ډبل کوټس دوه ځلې څه معنی ورکوي خالی بیا ورته یم چې بیا به څه چل وکړي بی ډاټ ویلیو به واخلې مساوي به کې چی سره خالی سی ډاټ ویلیو به واخلې مساوي به کې د څه سره خالی بس خبره خلاص دونه کوډ دی ګوره ښه ډېر اسانه دی دا مې کلوز کو اوس یې زه رن کوم دې ځینې رن کېږي دا چې رن مې کو ښه دا ستا ماشین حساب دی دلته لیکل هم کولی شي پښتو فارسي هر څه باندې چې لیکي چې مثلا د فلاني کالکولیټر ته ښه راغلاست یو نوم ورته ورکړه نه یا کالکولیټر چې د فلاني په واسطه باندې ډیزاین شوی دی نو راغلم ولیکه چې سل اخلمه څه کومه جمع کوم ورسره جمع کوم ورسره 50 چې کله زه جمع باندې کلیک کوم څو شوه یو نیم سل ته راته ښیي ګوره دا یې واخیسته جمع یې که د دې سره نتیجه چېرته وښودله دلته راته وښودله که چیرې ته وایې چې نه منفي که د سلو نه چې 50 منفي شي څو پاتې کېږي 50 د عادات غټولی هم شي تاسو هغه پراپرټیز ده پراپرټیز نه فونټ غټ که غټ غټ یې درته ښیي بیا بل ورته یم چې دا 100 تقسیم کې په 50 باندې څو کېږي 2 کېږي ماشیني حساب دی که نه دی نو زه ورته یم چې دا 100 واخله ضرب یې که په 50 کې څو کېږي 15 صحیح ده 15 په یو کې یو دا 3 صفر خپله کېده سره 15 ورته یم ښه یاره دا ایسته که نور عادت لیکم کلیر آل چې وکړو پاک کړو نو زه وایم حتی داسې هم لیکلی شي چې کله ته دا کلیر آل باندې کله کې دا خانه پاکه شي دا پاکه شي دلته ستا نوم راشي مشکل نشته څنګه کوې دلته به راشي په دې بټن چې د کلیک وکړو دا سی خانه ده که نه سی خانه کې د ټیکسټ مینس کې به ورته ولیکي ډیزاین بای څوک محمد اسلام صاحب بس خبره خلاصه یا صرف ډیزاین بای صاحب زاده دونو ورته ولیکه دونو مو ورته ولیکه بس دغه نه وروسته دا کلوز که وبخئ دا رن که او کلوز مې چې که دا رن که اوس چې کله زه لیکم زر او لاندې د دویمه خانه کې مې ولیکو مثلا 100 ورته یم چې جمع که ضرب تقسیم که منفي که ضرب که او کلیر ډیزاین بای بیا چې عادت ولیکي ستا عادتو سره دا کار نه لري ګوره 200 2000 او 200 چې جمع کې ستا نوم لرې کېږي ګوره عادت خو چې بیا کله کلیر باندې کلیک بیرته ستا نوم هلته راځي دا په ورډ پروګرام کې یو ساده کالکولیټر تاسو څنګه جوړوئ نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس